بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د واتساپ په ګروپ ټولو ګډونوالو ته سلامونه، مینه او ښه راغلاست وایو. د ګروپ له هر یو ګډونوال څخه ځانګړې مننه کوو چې لا تر اوسه زموږ سره د ګروپ ګډونوال دي او تر اوسه په انتظار کې پاتې شول ترڅو موږ دوی ته هر اړخیز معلومات چمتو کړو. د دې لپاره چې ویډیو اوږده شوې نه وي او زموږ د ګډونوالو نور انتظار ختم شوی وي، ورځو ویډیو پیلوو. تر هر څه مخکې پای نټورک په لنډه او مفصله توګه پیژنو. پای نټورک څه شی دی؟ پای نټورک انلاین نوې راغلې کرنسي ده چې د 2019 کال په دریمه میاشت کې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د سټانفورد پوهنتون د دریو سرمشریزو ساینسپوهانو د شرکت په پایله کې د 15 میلیارډ امریکایي ډالرو په لګښت سره د انلاین کاروباریانو او سوداګرانو لپاره پرانستل شوه. پای نټورک د بیټکوین په څیر کرنسي ده چې اوس مهال بالکل فری خلکو ته ورکول کیږي او د مارچ میاشتې تر نیمایي ورهاخوا بیا د هغې لپاره قیمت ټاکل کیږي. تر اوسه پورې د دې کرنسۍ سره له ټولې نړۍ څخه له 1.5 میلیون زیات کسان یوځای شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. که چېرې تاسو غواړئ د دې نوې کرنسۍ په باره کې زیات معلومات ترلاسه کړئ، نو له انټرنیټ، ګوګل او یوټیوب څخه یې ترلاسه کولی شئ. اوس راځو دې ته چې څنګه کولی شو دغه کرنسي په خپل موبایل کې په وړیا توګه لاسته راوړو. ملګرو، تاسو به راشئ خپل د موبایل پلی سټور به خلاص کړئ. کوم ډول موبایل تاسو سره وي هغه کې به خپل پلی سټور خلاص کړئ. دلته به ولیکئ پای نټورک. دا مو چې ولیکلو سرچ به یې کوئ، دغه اپلیکیشن به درته راواړوي. دا چې کلیک کوئ لاندې تاسو معلومات کتلی شئ. 10 میلیونه نفرو ډاونلوډ کړی دی. همدارنګه دلته نور معلومات یې کتلی شئ. ټول معلومات یې دلته شته. دا به انسټال کړئ. هر کله مو چې دا خپل موبایل ته انسټال کړ، انتظار به وکړو چې دا انسټال شي او خلاص به یې کړو دغه اپلیکیشن. نو چې خلاص مو کړ، دلته تاسو ته دوه اپشنه درکوي. یو له خپل فیسبوک سره جوین کېدل دي او بل له خپل موبایل نمبر سره. خو له بده مرغه چې د افغانستان موبایل نمبر تر اوسه پورې دغه اپلیکیشن سپورټ کړی نه دی. که څه هم دغه لیست کې افغانستان شته، افغانستان دغه لیست په سر کې دی، خو بدبختانه چې تر اوسه پورې نمبر سیستم ته نه دی اډ شوی او دلته بیا امریکا درکوي. نو موږ تاسو اړ یو تر څو له خپل فیسبوک سره یې وصل کړو. راځو دلته خپل فیسبوک انتخابوو او یادونه باید وکړو چې هیڅ کوم نقصان او تاوان تاسو فیسبوک ته نه پیښیږي او د اصل په سلو کې باوري او اطمیناني دی. نو تاسو کولی شئ چې په ډاډه توګه خپل فیسبوک ورسره وصل کړئ. راځو دلته فیسبوک کې انتخابوو کنټینیو. نو موږ له خپل فیسبوک سره دغه اپلیکیشن وصل کړ. اوس انتظار کوو تر څو دا خلاص شي. دا د خلاص شو. دلته اوس ځان ته اکاونټ جوړوو او یو یوزر نیم ورکوو. یوزر نیم لیکو، سبمیټ. دلته پاس باید نوم او تخلص داسې ورکړو چې زموږ په پاسپورټ یا برېښنایي پیژندپاڼه کې کوم ډول وي، همغه شان باید دلته هم ورکړو. راځو یوزر نیم ورکوو. دا یوزر نیم یې وانخیست، وایي دا په سیستم کې موجود دی، بدلوو یې. سبمیټ کوو یې. کپچا رانه غواړي، دلته ټرافیک لایټس انتخابوو. ویریفای. دلته یې بیا هم وانخیست، بیا یې بدلوو، بل یوزر نیم ورکړو. داسې یوزر نیم باید ورکړو چې په سیستم کې موجود نه وي، هغه یوزر نیم ورته بدلوو یې. سبمیټ. دا دی، دا یوزر نیم یې واخیست. دلته اوس مهم ځای دغه دی، وایي تاسو چا انوایټ کړي یې، نو تاسو باید دغه کوډ پکې ولیکئ، ان سیلاب اتاتیا. دا مو چې ولیکلو سیستم خلاصیږي. تاسو په بریالۍ توګه خپل اکاونټ جوړ کړ. ګیټ سټارټډ. دغه ځای کلیک کوو. دا مو چې کلیک کړ، بس زموږ مایننګ شروع شو. د پای ګټل زموږ په موبایل کې شروع شول. سټارټ ټاور. نیکسټ، بیا هم نیکسټ. ویو پروفایل. دلته اوس تاسو ته څو اپشن راکوي. یو د پاینیر دی، بل کنټریبیوټر دی، بل امبیسیډر دی او نوټ دی. پاینیر په څلور ساعتونو کې هر ځل چې موږ چیک کوو موږ ته یې راکوي او کنټریبیوټر لاک دی، 3 ورځې وروسته خلاصیږي هر کله چې 3 ورځې تېرې شي. او امبیسیډر د انوایټ په واسطه چې نور ملګري هم را دعوت کړي، دا دلته خلاصیږي. دلته 4 ساعتونو کې یو ځل دغه مایننګ سټاپ کېږي، بیا یې باید چالان کړو. هر 24 ساعته بعد یې باید چیک کړو. او دلته نور ملګري انوایټ کولی شو.
دغه ځای وګورئ، دلته زموږ او تاسو مایننګ روان دی 1.0028 پای. د یوې ورځې 40 ساعتونو په تېرېدلو سره موږ تاسو کولی شو چې 2 یا 3 پای ترلاسه کړو. دلته خپل اکاونټ چک کوو، وایي 14 ورځو کې تاسو خپل نوم چینج کولی شئ، له هغې وروسته یې نه شئ چینج کولی. 14 ورځو کې باید موږ تاسو خپل نوم او تخلص داسې ورکړو چې زموږ په پاسپورټ او یا برېښنایي پېژندپاڼه کې وي.